د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې فوجي اپریشن جاری دی. بنو کې تیر 24 غنټو دوران 24 ترهګر وژل شوي دي. دا کارویانې د بنو په مختلفو علاقو کې شوي دي. د دوران د ډزو تبادله هم شوې ده او بیګا د شپې تقریبا 40 منټه پورې د فورسز او ترهګرو ترمنځ مقابله جاري وه. په هغه کې 15 ترهګر وژل شوي. په مجموعي توګه 13 ورځ او نن چې کوم ترهګر وژل شوي دي د هغې تعداد 40 دی او دا کوم ترهګر چې وژل شوي دي دا یو طرف ته که بھارتي سپانسر دی، افغانستان د دوی مرکز دی، نو بل طرف ته پاکستان کې دوی د عام خلکو په وژنه کې هم ککړو، د دوی نه وسله هم برآمد شوې ده. داسې شواهد ته هم راجمع کړی شوي دي چې هغې کې دا نشاندهي شوې ده چې دا د افغانستان نه راغلي دي. بل طرف ته لکه مروت او نورو علاقو کې هم فتنې خوارج اهل ترهګر چې دي هغه موجود دي او د هغوی خلاف هم په یو څو غنټو کې کاروي امکان دی. په دغه علاقو کې نیټورک په مکمله توګه بند کړی شوی دی. هم دې دوران د افغانستان پخوانی چې کوم آرمي جنرال سمی سادات دغه یو بیان راغلی د پاکستان په حق کې. هغه وایي چې پاکستان کې څومره هم د ترهګرۍ سرګرمیانې کیږي بھارت دا سپانسر کوي، افغان طالبانو ته پیسې ورکوي او بھارت د خپل مضموم مقاصد دپاره افغان طالبان او ټي ټي پي بطور پراکسي استعمالوي.